داعش ډلې د رحیم الله حقانی د وژنې مسؤلیت ومانه. شیخ رحیم الله حقانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ووژل شو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یوه دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. حقانی پرون د کابل په ششدرک سیمه کې په یو مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل شو. د طالبان د کابل د امنیه قماندانۍ ویان خالد زدران په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی ترڅنګ د نوموړي ورور او 3 طالب زده کوونکي وژل شوي دي. 4 طالب چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ و او چاودیدونکي مواد په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي و. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنجپیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو سره مشهور و، 2 ځلې پخوا له حملو روغ وتلی و. په 2020 کال کې د پېښور په یوه مدرسه کې د برید پر مهال چې د وژلو په هدف وشوه، لږ تر لږه 7 تنه ووژل شول.